बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په نیکۍ کې د زړه رښتونې خوشحالي پرته ده. په پریشانو کې له خلقو سره نیکي کوه. له محروم او مظلوم سره مدد کوه. وږو ته خوراک ورکوه او د ناروغ احوال پرسي کوه چې نیکبخته شي. له خلقو سره په ړوند تندي مخ کېدل کټ مټ نیکي ده. همداشان په حدیث شریف کې راغلی دی چې یوه بدکاره ښځه الله جل شانه په دې بهلې وه چې په تږي سپي اوبه څښولې وې او د دغې نیکۍ له برکته هغه ښځه جنتي شوه. حسن بصري رحمه الله فرمایي یو صحابي یوه داسې ښځه ولیده چې له اسلام نه مخکې یې پیژندله. له ښځې سره یې څه خبرې اترې وکړې او ترې روان شو، خو په تلو کې یې په ښځه پسې شاته کتل تر دې چې له یو دیواله سره په جنگ شو او جنګېدو د وجې نه یې په مخ باندې د خوږېدو اثر پاتې شو. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغی نو خپله قصه یې ورته وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کله چې الله جل شانه چاته د خیر اراده وکړي نو په دنیا کې ګناهونه ریجوي